أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم اف بایولوژي. نننی ټاپک چې دی دا مونږه د کلاس 9th کیمستري نه راغستی دی او نننی ټاپک چې دی رذرفورډز اټامیک ماډل دی. رذرفورډز اټامیک ماډل چې دی دا به تاسو ویلي دا ډېر تفصیلا ټاپک دی، خو په دې ټاپک کې زه صرف تاسو ته مین پوینټ چې دی هغه به تاسو ته ایکسپلین کوم. نو دا چې دی رذرفورډ ساینټسټ دی، دا د پکچر دی، خو د دوی صحیح پته نه لګي چې آیا دا د دوی ریل پکچر دی او که نه فرضي راغستی دی. خو رذرفورډ باره کې چې دی دا پکچر چې دی ډېر زیات مشهور دی. د دې مین پوینټس دا دي چې atom consists of positively charged central portion called nucleus. It contains protons and neutrons. اولنی خبره پکې دا ده په رذرفورډز اټامیک ماډل کې د ټولو نه اولنی پوینټ دا دی چې ایټم چې دی د ایټم په منځ کې یو پارټیکل چې دی موجود دی، یا د ایټم چې دی د دې په مرکزه کې یعنی د ایټم په منځ کې داسې یو سیز موجود دی چې په هغې باندې پازیټیو چارج دی او هغه سیز ته موږ وایو نیوکلیس. او اټ کنټینز پروټان اینډ نیوټرانز، او په دغه نیوکلیس کې دوه سیزونه موجود دي چې یو ته پروټان وایي او بل ته نیوټران وایي. بله پکې څه خبره ده دویم چې الکترانز آر ریوالوینګ اراوند د نیوکلیس with very high speed just like the planets around the sun. چې الکتران چې دی د دغې نیوکلیس نه چاپیره ګرځي په ډیر زیات تیز سپیډ باندې، او دونه تیز سپیډ باندې ګرځي لکه څنګه چې د نور نه سیارې جوړي. بیا ته ریپیټ کومه، په رذرفورډ اټامیک ماډل کې دویم پوینټ دا دی چې د نیوکلیس نه چاپیره الکتران ګرځي او دونه ګرځي یعنی دونه په تیز سپیډ باندې ګرځي لکه څونه سپیډ باندې چې د نور نه چاپیره سیارې ګرځي. بله پکې څه خبره ده چې revolving of electrons required centripetal force. کم الکتران چې د نیوکلیس نه چاپیره ګرځي نو دغې ګرځېدو دپاره یو طاقت پکار دی او هغې طاقت ته موږ وایو سینټریپیټل فورس. که دا سینټریپیټل فورس موجودي نو څه چل به وشي، دغه الکتران چې دی دی به چاپیره ګرځي. که سینټریپیټل فورس نه وي نو دا الکتران چاپیره د نیوکلیس نه نشي ګرځېدی. څلورمنی پوینټ پکې دا دی چې د سایز اف نیوکلیس از ویری سمال. کم نیوکلیس چې په منځ کې دی، کم نیوکلیس چې د ایټم په منځ کې دی د هغې سایز ډیر زیات وړوکی دی. پنځم پوینټ پکې دا دی چې ایټم از نیوټرل. ایټم چې دی د نیوټرل دی، مطلب دا دی چې په دې باندې چارج نشته. چارج به څنګه نشته؟ ځکه هر ایټم چې وي په هغې الکترانو او د پروټانو تعداد چې دی یو شاني. که فرض که الکتران لسي نو پروټان به هم لسي. بله پکې دا خبر ده چې نیوکلیس از ریسپانسیبل فار ماس اینڈ انرژي اف ایټم. نیوکلیس چې دی هغه ذمهوار دی د دوو خبرو، یعنی په ایټم کې چې کوم نیوکلیس دی نه هغه ذمهوار دی د دوو خبرو دپاره. د کومو خبرو دپاره چې د ایټم چې کوم وزن دی نه هغه هم د دغې نیوکلیس د وجې نه دی، او په ایټم کې چې کوم طاقت دی نه هغه هم د دغې نیوکلیس د وجې نه دی. نو رذرفورډز اټامیک ماډل کې دا شپږ مین پوینټس دي. دا تاسو یاد وساتئ، کیدای شي چې دا تاسو ته په شارټ کوېسچن کې چې دی د کلاس 9 په کیمسټري پیپر کې چې دی تاسو ته راشي. که نوي یئ نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو سره بیا میلاو شو. تھینک یو، ډېر زیاته مننه.